بس ان شاء الله زما ډرامه را روانه ده د خیر اوس ما یو شپږ ټیلی فلمونه مې جوړ کړه او یو 22 قسطه یو دغه مې جوړه کړ کنه ډرامه د خو هغې کې سیریز دی په خیبر پر ځای که نام بس ګورو که خیر اوس که څوک چا پیسې ښه ورکولې هغې له به ورکو جی ګرانو عزتمندو کتونکو دا به خو زما سره سینیر هنرمند اسماعیل شاهد صاحب موجود دی ای هم په دې واده کې شرکت کړی دی هغوی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بالکل تاسو نن راغلی د خوشحالۍ کې شرکت کړی دی جی ټول یاران دوستان سره هم پکې ملو شوې سمد شاد د زوی واده دی سمد شاد زموږ ورور دی نو دلته به نه راځو نو دلته خو به خامخا بس الله دی نه او یاران دي دوستان هم ولیدل ډېر وخت پس نور ملګري وی راغلي خوا ناستې نه خوا ورځم نو بس الله دی پیغام ورکول غواړي بس پیغام دا دی چې الله دې اتفاق کې لري الله دې مینه محبت کې لري او بس د بچو ته زنګ دا خواست دی چې د پلار ورسره مطلب لکه ډېرې خواریانې کړي ډېر منډې تړي ورته والي اوس بچو ته پکاري چې د پلار خدمت وکړي او پلار پرې نه دي به دغه میسج دی او ټولو دغه بچو ته دی چې د خپلو مشرانو قدر کوئ عزت یې کوئ او مطلب دعاګانې ترې اخلئ مینهوال څه پیغام ورکول غواړئ چې ستاسو ډېر انتظار کوي د نوې راتلو ډرامې بس ان شاء الله زما ډرامه را روانه ده د خیر اوس ما یو شپږ ټیلی فلمونه مې جوړ کړه او یو 22 قسطه یو دغه مې جوړه کړ کنه ډرامه د خو هغې کې سیریز دی په خیبر پر ځای که نام بس ګورو که خیر اوس که څوک چا پیسې ښه ورکولې هغې له به ورکو کني بس خپلې چینل مې شته دی اوس ضرورت نشته که اخلي بسم الله که نه اخلي خپلې چینل یې د اوس کیسه ختمه شوه اوس مالې لکه کار روان دی بس شکر الحمدلله بس کوشش کوو چې ډرامې دې ښیي او انشاءالله څنګه ډرامې هم داسې چې فیملی سره به ګوره فیملی سره جی بالکل دا اسماعیل شاهد صاحب دې سره مونږ خبرې اترې وکړه ګپ شپ مو سره ولګو مونږ سره اوسئ مونږ مخکې ورځو چې سم د وسه کېږي هسې یم که نه نو لکه یو بل ورکوي غریبانانو له او زه هم داسې ښه یم